دریم سوال دغې نه بعد دا دی چې کله مور او پلار وایي چاته د یوې خبرې ووایي چې دا کار داسې وکړه او دوی به غلطی او د دې کار نه کول حقي او که دا خبره وله نه مني نو بیا دوی خیرې کوي. آیا دا خیرې د دوی قبلیږي او که نه؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی چې دې کې څه شک نشي چې د مور پلار دعاګانې د مور پلار خیرې دا قبلوي الله سبحانه وتعالی. حدیثونه دا خبره ثابته ده د مور پلار ډېر اوچت مقام دی نو کوشش دا کوي چې د هغوی دعاګانې حاصلې کړي او د هغوی د خیرونو ځان بچ کړي. او مور پلار له پکار ده چې بچو ته همیشه دعاګانې کوي خیرې دې ورته نه کوي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم خپلو بچو ته خیرې مه کوئ الله به یې قبول کړي بیا به خفه. او دا زموږ په دې پښتنو کې دا عادت ډېر دی خصوصا په زنانو کې اگر که په سړو کې مشتي چې د دعا نه زیاتې خیرې کوي خپلو بچو ته. او دقې خصوصا د زنانو په خوله باندې دغه ټکي پراته الله دې وشرمو الله دې ملا ماته کو الله دې ستړی کو الله دې ذلیله کو الله دې داسې کو داسې کو. بیا دا بچی ټول عمر له دې ګرځي د خلکو نه تپوسونه کوي د نیغې لارې ته نه راوړي څه ورسره وکړم نو خو تا ورته خیرې کړې به قبولې شوي که نه؟ تا ورته خیرې کړې به قبولې شوي نو اوس به چې ګرځي علاج ولکې. او په دې عقل د عرب ډېر پوهه دي د دوی زنانه د دوی نارینه د دوی په خوله باندې دا دعا خو غالبا کېږي الله دې ته ته هدایت وکړي. نو که ډېره غټه غلطي مو کړي الله دې ته ته هدایت وکړي بس چې هدایت وشو خبر حل شو. زمونږ هغوی الله دې ملا ماته کړه یعنې یو خو دې دا کار غلط وکړو په دې لپاسې د الله ملا ماته کړه او الله دې ذلیله کړه الله دې ستړی کړه الله دې وشرمو الله دې داسې کړه دغه کړه. دا د بېدینه مور او پلار کار دی. مور پلار ته پکار چې بچو ته دعاګانې کوي او خیرې دې ورته نه کوي. بیا دې رور دې سوال نه راځي هغه ده که اوس پلار یو بچي ته یو کار وښیي چې دا وکړه مثال ته د خپله ښځه طلاقه کړه ولې وجه څه ده؟ وجه دا چې د مور پلار نه ده خوښه نور څه عذر نشته ښه جنۍ ده ښه دیندار ده ښه کار کوي ښه خدمت کوي خو بس د مور پلار ورسره نه لګي طلاق یې کوئ. هغوی زه نه طلاق کوم او دا خبره صحیح ده چې نه به یې طلاق یې نو هغوی چې ته زمونږ خلاف ورزي کوي نو الله دې داسې کوي. ته یېرېږي چې مور پلار ته خیرې کوي نو څه وکړم نو داسې خو ته د مور پلار د خیرونه چې یېرېږي دغه هم یو انسان دی د ده سره خو ظلم نشي کولی که نه دا هم د چا بچی دی څوک دې خفه کېږي د هغې هم په سینه کې دننه زړه پروت دی نو څنګه ته د مور پلار د راضي کولو لپاره ظلم او زیاتۍ کې د مور پلار د راضي کولو لپاره د الله نافرماني کې نه. حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. دا مخلوق ته هر څوک نو مور پلار اوس یو مخلوق دی او دوی تا ته وایي چې مثال کې ګیره لرې که یا تا ته وایي چې د دیندارو خلکو سره مه کښېنه یا دا چې مونځ اودس مه کوه ډېر یا دا چې دا دین پرېږده او خپله مزدوري کوه یا دا چې خپله ښځه طلاقه کړه یا دا چې کور ته ټي وي راوړه یا دا چې د پردۍ زنانه په دې کور کې دي ته د دوی سره لاس میلاوهه ته دوی ته په خیر وایه ته دوی سره کښېنه ګپ شپ لګوه. په دې ټولو خبرو کې د مور پلار خبره سره د احترام هغه به نه منلی کېږي. که دوی خیرې ټول عمر له کوي د مرګه پورې الله یې نه قبلوي. خیرو د قبلېدو دا مطلب خو نه دی چې دوی به په ظلم یو خیرې به کوي به هم قبلي شریعت خلاف خبره به یو دوی ویې نه منله خیرې به کوي نه کوي د خیرې څه خبره ده. که د مرګه پورې خیرې کوي الله سبحانه وتعالی دا خیرې دا نه قبلوي ځکه چې دې کې دا بچی په حق دی او کم کار چې په حق وي کم کار چې حق ما هغه کوه کم کار کې چې مصلحتي هغه کوه. مور پلار که په دغه ټیم پوه نشي او خیرې کوي دي ته په طریقه باندې پوه وکړه چې ستاسو دا خبره غلطه ده د قرآن او حدیث خلاف ته د معاشري خلاف ته د ذهن خلاف ته په طریقه یې پوه وکړه کښېنه ورسره او که دا خیرې کوي نو کوي دا خیرې الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. والله اعلم.